دی جمعه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لومبو خطرناکو دشمنانو بیان درته کوم. نو تاسو ته به پته ولګي چې اسلام ته الله د حضور پاک او د هغه د ملګرو په ذریعه د دومره خطرناکو دشمنانو د مقابلې سره څومره غلبه ورکړې ده. لومبي د حضور پاک سخت یو څو دشمنانو چې په هغې کې اول نمبر دشمن د هغې خپل ترو چې د هغه نوم ابو لهب. ابو لهب په د عربی کې د اب د پلار په معنا مستعملیږي. نو دې ته کونیه وایي. نو د چا د زوی نوم چې وي نو هغه ته نسبت کوي. نو خلک وایي هلکه ابو زید دی دا ابو بکر دی دا فلان کې. لیکن دا لهب د نو لور و نه زوی دی. دا لمبې ته وایي او دا اب په عربی کې یو دویمه معنا لري د صاحب او د مرګري په معنا مستعملیږي. نو ابو لهب معنا د لمبې خاون، مخې خشته او تک سور مزیدار. د دې وجې نه دې د لمبې په خاون، د شغلې خاون، د حسن او د ډول په خاون په دې نوم باندې مشهور شوی. د علماء نورې وجې لیکي خدا لګه راجحه وجه ده. د حضور پاک دومره خطرناک دشمن ترې دی او عجیبه دا ده چې کله نبی علیہ السلام مبارک پیدا شو دنیا ته تشریف یې راوړو نو دله چې اطلاع ورکړه وی ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شو. نو د دې یو وینځه و سویبه هغه په خوشحالۍ کې ازاده کړه. بخاری شریف کې مرازی امام بخاری خپل ترجمه الباب کې دا یو لفظ ذکر کړی دی چې عتقها دا سویبه دی آزاده کړه دی ابو لهب او د حضور پاک د پیدایش په خوشحالۍ کې په خوشحالۍ ولا په پیدایش څونه خوشحالي وکړه. لیکن چې کله نبوت ورته میلاو شو نو لوی دشمن دی. د صفا په غونډه چې کله حضور پاک اعلان وکړ تاسو ته ما ویلي چې انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم، د یو لوی دردناک عذاب نم یارو یو خدای ومنه. نو دې پاسید او کاڼې راواغشته او په حضور پاک مبارک په کاڼې غزارو وی تبا لک لهذا دعوتنا، تا د خدای داسې کتاب مونږ دې خبرې لرا بللی. نو د کور نه چې ړومبې غزارو شي نو نور خلک ډاډه شي چې د کور سړی دشمن دی، د کور سړی مخالف دی. نو پردي بیا ډاډی او چې د کور د خلکو اتفاقي نو پردي غږ نشي کولی. نو دې سپېره ړومبې په حضور پاک مبارک د کاڼې غزار وکړو نو الله پې خفه شو. نو قرآن شریف کې الله د هلاکت بیان کوي او خیره خدای وکړه. خدای خیره زمونږ د خیرو په شانتې نه ده. مونږ خو د خدای نه سوال کو چې خدای دې هلاک کړي. الله خیره هلاکت دی بس. تبت یدا ابي لهب، دا دواړه لاسونه چې زما په دې مبارک محبوب یې پې غزار کړی دی دا د هلاک او برباد دي بس، دا تباه دي. ما اغنا عنه ماله وما کسب، دی په مال غاوره دی او په تجارت غاوره دی، دا بدله څه فایده ورنکي. چې دا صورت نازل شو د ښځه د ام جمیل او شاعرم ده نو هغې له غصه ورله وی خلک اوس زما د خاون په حق کې داسې خبرې کوي. نو یو کاڼې راواغشت دې ښځې د ام جمیل د حضور پاک د چاچي وی ودرېږه چې نبی علیہ السلام په دې کاڼي ولم چې ته زما خاون ته خیرې کې او وی دا خدای نازلې کړي دي. نو کاڼې راواغشت او په نبی علیہ السلام پسې ګرځېده. نو دغه وخت کې حضور پاک په مکه مکرمه کې جومات د حرم د بیت الله خوا کې حضرت ابوبکر صدیق ورسره ده. نو حضرت ابوبکر ورته وی دا الله رسوله وی دا ام جمیل راله او کاڼې ورسره دی، داسې معلومیږي لکه چې دا تا پسې راغلی دا چاچی دی تا پسې را روانه ده. وی ابوبکر انها لن ترانی، وی دا به مو نه ویني ښه ما به ته خدای ساتي انشاءالله. نو چې دا راله یو خوا بل خوا یې کتل. حضرت ابوبکر ته وی ملګری دې څه شو؟ وی څه پې کوې؟ وی زما د خاوند په حق کې دی وایي چې قرآن شریف نازل شوی دی او د بره نه خبرې نازلې دي او زما خاوند ته خیرې کوي، پرېږده مې نه په دې کاڼي یې ولو. وی څه شو ملګری دی؟ هغه څه خبرې اترې ورته وکړلې او دا واپس لاړه.
نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی واقعي دې ښځې خو د پسې کاڼې راوړه خو تی ونه لیدلې حضور پاکو فرمایل خدای زما د حفاظت لپاره یو فرشته نازله کړه هغې فرشتې خپلې وزرې خورې کړې او زه یې د دې د نظر نه پټ کړم دومره سخته دشمنه دې به غنې راوړلې غنې دا ازغي او دا به په لارو کې اچول چې نبي علیه السلام په کومه لاره ځي دومره سپېره ښځه نو قرآن شریف کې رب العالمین په دې صورت کې د هغې بیان هم کوي وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد نو بعض علما خو د آخرت څه معنا کوي او اکثر مفسرین دا معنا کوي چې دا یو ځل لاړه او د غنو د ازغو یو ګېډې یې روچت اوس هم بعضې خلک چې دا ګېډې راوړي پکې پړې واچوي نو دې شاته یې په ځان راواړئ او پړي دلته کې د لاسونو کې نیول نو دا ګېډې یې اوچت که او په یو غټه تیږه وه په هغې د پاسه دا ګېډې تړلې کېښه او د تیږې نه یو طرف ته دا ځان یې ټیټ که او هغه پړې یې دلته غوټه که د خپلې سینې سره او لاسونو کې ونیوه چې دا ګېډې په ځان باندې راوړم خدای فرشته راولېږله ګېډې له بل طرف ته دیکا ورکړه نو هغه ګېډې بل طرف ته د هغه تیږې نه پرېوته د دې مرۍ ته پړی ویزان شو نو خدای په هغې دا مرداره کړه الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتقام ترې واخیست په داسې طریقه چې مړه شوه مرداره شوه تیزندي شوه د خپله لاسه تیزندي شوه حضور پاک په خدای بدنام هم نه خاوند یې څونه خطرناک ابو لهب 3 زامن د یو نوم عتبه د بل نوم عتیبه د بل نوم او دا شاعره هم وګورئ دا ښځه د حضور پاک ته به څه وی ابوبکر ته یو ځل وی مزمما عصینا وامره ابینا ودینه قلینا د حضور پاک نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او محمد خو ښکلې معنا لري ستایلې شوې د صفت خاوند چې خلک یې صفتونه کوي نو دی به د هغې مقابل هغه ښکلي نوم دی به یې په خوله نه اخېسته د هغې بالمقابل بل لفظ به یې اخېسته مزمما هغه کس چې د هغه خلک بد بیانوي د بدو صفتو والا چې بدي بیانېږي مزمما ابینا اسویله مونږ د دې مزمم نبي علیه السلام ته به یې ګوته نیوله د ده نافرماني کوي د خبره نه مني وامره ابینا او رده د کار نه مونږ انکار کړی دی رده خبره نه منو دینه قلینا د ده د دین سره زمونږ بغض دی دا خبرې به یې کول نو حضور پاک ته چا وی هغه چاچي خو ستا نوم نه لي دا ستا د نوم ضد بل نوم لي مزمم درته وایي او کنزل کوي وی مزمم به څوکي کوي دی ورته زه خو مزمم نه یم زه خو محمد یم صلی الله علیه وسلم وی زما نوم هم خدای د دې سپېرو د کنزلو نه ساتي مرداره شو نو 3 زامن یې عتبه عتیبه او موت نو دې ظالم دی او په دې 2 زامنو د حضور پاک 2 لوڼه کوېدل وي 2 لوڼه نبي علیه السلام ورکړې وي نو زامنو ته یې وي دا لوڼه ورته پرېږدئ نو د حضور پاک هغه 2 لوڼه یې پرېښودې دا څومره لویه صدمه ده د چا لور والی او بیا ورته پرېږدي دا غټه صدمه ده ورته یې 2 پرېښودې نو خدای پاک د هغې انتظام وکړه دغه 2 لوڼه د نبي علیه السلام بیا د حضرت عثمان په نکاح کې راغلي یو جلیل القدر صحابي خدای غیله ورکړه یو یې په نکاح شو چې هغه وفات شو بیا دویم ورته په نکاح شو او ابو لهب څه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر کې کافران مردار شو نو د بدر نه ټیک 2 ورځې پس په د یو دانه راوخته په د ابو لهب یو داسې خطرناکه دانه چې هغې دانې د وجې نه ټول وجود پمن شو او وجود یې وپړسېد او داسې وپړسېد چې بین بتېته نو د هغه دانې د لاسه مړ شو نو چې مړ شو نو څوک ورته نږدې کېدل نه وی د ده دې وجود ته که مونږ نږدې شو نو هسې نه دا بیماري مونږ ته ونه لګي چا وله ګوتې نه وړې 3 ورځې په کور کې پروت و څښا بین ته خطه هېڅوک نه ورته زوی نږدې کېده او نه ورته بل رشته دار نږدې کېده نو آخر کې بینونه شروع شو چې دې مصیبت سره څه وکړو نو بیا یو څو حبشیان غلامان راوستل
ناغي ولې یو کنده او کنستا نو په لرګو یې ولې دیکې ورکړي نو کنده کې وروغورځه او د پاسه په کاڼي او لوټې خاورې ور واچولې نو په کنده کې پټ کړ دې د دنیا سپېرتوب او د دنیا سزا وه چې آخرت کې به له خدای څونه سزا وه د نیکانو خلکو سره چې څوک هم دشمني کوي دا خو لا پیغمبر دی د عام نیک انسان چې څوک دشمني کوي دا خدای دشمن دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله د طرف نه نقل کوي من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحق زما د دوستانو سره چې ما سره څوک مینه کوي او زما د دین خدمت کوي دې سره چې څوک بغض کوي دشمنی و سره کوي زما د طرف نه دغه انسان ته اعلان جنگ دی الله زما جنگ ته ځان تیاری نو عام نیک انسان عالم او خدای ته خوښ انسان هغه سره چې څوک دشمنی کوي الله و سره اعلان جنگ کوي نو بیا پیغمبر د خدای څونه مقرب او نیک او نږدې شخصیت دی چې هغه سره څوک دشمنی کوي دا هغه دشمن په خدای نه ذلیل کوي ذلیل شو په فتح د مکې په ورځ باندې چې نبی کریم صلی الله او دا بل زوی چې نا عتیبه دته حضور پاک خیره وکړي دې خدای مهلاک ته مردار دو زامنې پاتې شو یو عتبه دی او یو معتب دی نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو حضرت عباس ته وی ترته وی کاکا وی هغه رویرونه دې نه ښکاري د ابولهب کاکا بچي وی دا الله رسول داسې معلومیږي چې تر پوه شوي تښتېدلې پټ دي وی ورشه وی ګوره را پیدا کړه مال یې راوړ نو پسې ګرځېده نو دوی د عرفات په میدان کې هلته تلي دا هغه ځای نه یې دواړه راوستل نو حضور پاک مبارک ته مخامخ کېنو ګوره د کوم دشمن تر زامنې دي ښه پلار یې څونه لوی دشمن و د حضور پاک او مور یې د حضور پاک څومره غټه دشمنه او د یو کس نبی علیہ السلام ته لور هم پرېښې ده لیکن د حضور پاک دی وخت کې څومره مضبوط ګرشت دی ځکه مکه فتح شوه چې دی وجل په اساد به یې وجلي اډر به یې کړی چې دا مړه کې لیکن حضرت عباس ته وي تا هغه رویرونه دې راوړه او پسې ګرځېده رې وستل مخامخ یې ورته کېنو حضور پاک ورته اسلام پیش کړ تر بچو زه راته اسلام دعوت درکوم مسلمانان شئ هغه خدای پاک مسلمانان کړل دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما د الله نه په د شپې په جړا کې د خپل تره دا دواړه بچي غوښتي دي چې ما له خدای پاکه دا دواړه راکړه نو زما دعا الله قبوله کړه خدای دواړه مسلمانان هغوی دشمنۍ ته ګوره د پلار دشمنۍ ته ګوره د مور دشمنۍ ته ګوره او حضور پاک یې د شپې په جړاګانو کې د خدای نه غواړه چې خدای درنه مې غوښتي دي رانه وی خدای زما دعا قبوله کړه دا دواړه ما له خدای پاک راکړه نو دا غټ دشمن ابولهب د حضور پاک قرآن شریف کې الله په ډېرو بدو ذکر کړی دی او د هغه ښځه ام جمیل بل غټ دشمن یې څوک امیه ابن خلف دام د مکې په سردارانو کې لوی سردار دا دومره غټ خطرناک سردار تیر شوی دی چې ردم دا نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد مشر م و سپین ږیرې م د علاقې لوی ملک م لوی سردار م نو پیغمبر علیہ السلام پورې به ټوکې کړې را بغې کله به ودرېد عیاذا بالله هغه شیطان دی نن نه دی راغلی جبریل علیہ السلام به یاد نن نه دی راغلی څه خبرې خو یې دته نه دي کله به مخامخ ودرېد ځکه نه هغه قصه مې سیدې کوله غوندې که نه څه قصه مې سې راته ووایه که داسې سپکې خبرې به یې کول قسم دې ده چې کله سوچ کوم که نه زه یم دا دین په ډېر بې محنت راغلی او په محنت به خورېږم ګوره محنت باندې راغلی دی محنت غواړي کوم چې شال پټي وي شال او تو سره محنت وکړې او آبادې کړې او یوې پکې کې پکې سر یې اچې او ډېران پکې اچې شړ دی خوره دی او ته آباد کړې او فصل پکې وکړې او بیا دې پرېښود نو دې بیا خپل زوړ حالت ته ځي که نه ځي بیا ګورې شړې شل پټې چې د کله آباد که خواري دې ورسره وکړه نو د باندې به هر وخت خپل نظر ساتي دې به شړکې نه دله به هر وخت اوبه ورکې سره به اچې فصل به کرې نو دې به آباد پاتې وي رب النبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ډېر محنتونه کړي دا شړه ځمکې په ډېر محنت آباده کړې ده اوس هم ګورې دا محنت غواړي بې د محنت نه
بې د دعوت الله نه او د خدای د بلنې نه بغیر دین د نشر اشاعت او دین رسول او دین امت ته پاتې کېدل دا ګران کار بهر کیف حضور پاک پورې به ټوکې کول کله به پورې یو خان تا باندې وحی راغلی ته پیغمبر یې دا کوم ځای نه دا خبرې زده کې ته خو زمونږ په شان انسان یې که نه او بازار کې ګرځې او زمونږ په شان ډوډۍ خورې نو زمونږ او تا کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې کله به وې څه خط له د خدای نه راغلی دی وښایه که نه کاغذ چټ وښایه دله چټ راغلی دی حضور پاک مبارک بس ډېر زیات تنګ و یو ځل یې وفرمایل وي خدای به ما له وس راکوي دې به زه وجنم د چا په حق کې ګورې دا نه دي ماله به خدای وس راکوي دې به زه وجنم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته لاړ بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې دا واقعه نبی امام بخاری نقل کړی په مدینه شریفه کې یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه دا هغه د یو بل سره دوستانه تعلقات نو دا امیہ دیم تاجر و تجارت پہ کو حضرت سعد رضی اللہ عنہم تجارت کو تاجر امیہ چې بکلا د مدینه په خوا تیرېدنو د سعد سره به شپه کوله دغه مېلمه او چې سعد بکله مکې ته راغی یا د مکې په علاقه به تیرېده د دې امیه سره به مېلمه و د یو بل سره نږدې تعلقات و تاجران دا د اسلام نه مخکې کله چې اسلام راغی او نبی علیہ السلام مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو د سعد د نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښته چې صاحب کته اجازه یې مال راکړه زه یو طواف عمرې لګم ډېره ښه راغی مکې مکرمې چې راغی د خپل زوړ تعلق په بنیاد د دې امیه مېلمه شو او سعد مسلمان دی امیه هماغه کافر دی خو زاړه تعلقات مې شته که د کافر او د مسلمانو څه تعلقات یو بل سره وي دی راغی د سره مېلمه شو امیه ته وایي چې امیه مال یو ټیم داسې وګوره چې زه په هغه ټیم کې طواف امیه ورته ویل لکه داسې کار دی زما ته خو دوست دی خو داسې کار دی چې تاسو خو اوس مسلمانان شوی او زمونږ دشمن چې دی نبی علیہ السلام هغه له مپنۍ ورکړې ده امن هم ورکړی دی نو ګورې د مکې خلک د تاسو د مدینې خلکو ته ډېر غصه دي ډېر قار دي نو هسې نه چې څه نقصان درته د مکې دا خلک ونه رسوي درته به وایي چې ښه تاسو زمونږ دشمن بوتلی دی هلته هم دیره کړی دی او امن ورکړی دی نو داسې ټیم دله ګورم چې څوک ني او بودې زما طواف وکړي او پټ په پټه وکړي او بیا ځې خپل کلي ده هغه ډېره ښه ده نو عرب د غرمې اکثر مکه مکرمه ګرمه ده د غرمې خوب دی وی د غرمې به دې بوځم خلک به ودي طواف به وکړي ډېره ښه ده نو امیت یې مخکې شو دا سعد ورپسې شو چې څنګه لار کې ووتل چې چا نه یېرېدل هغه ابوجهل خبیث والا خدای په مخه وروت امیه ته وایي امیه وی دا څوک دی وی پېژن دا هغه سعد نه دی یثرب والا مدینې والا وی دی تاسو زمونږ دشمنانو لا پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړی دی وسره خبره کړې چې تاسو به د هغوی مدد کوئ زمونږ په مقابله کې او ته دلته بېغمه ګرځې په امن ګرځې افسوس چې زما د امیه مشر سره نه وي چې تا سره ما کتلې خو د دې امیه مېلمینو غږ درته نه کوم حضرت سعد ورته څه وایي ابو جهل په ما سترګې مه روباسه که تا ما ته دلته تکلیف ورسو نو تاسو چې شام ته تجارتي قافلې بوځئ را بوځئ نو ګورې لارم په مونږ ده نو په مکه کې خو ځان له نه څه غله کېدله اخو شاړه ځمکه وه د هغې خو ټول ګذر اوقات په تجارت او شام ته به تلل غله به یې راوړه نو دې کې محتاج یې وغوي وی شام ته چې ځای لارم زمونږ د مدینې په خوا ده قسم دی لار به در باندې بنده کړم څه به خورې یو بل سره دی په باز شنو دا امیه د خپل دوست ته وایي د سعد ته وی سعد داسې کار دی دا ابو جهل زمونږ د دې مکې سردار دی په د سترګې مه راوباسه خو زما د وجې درته غږ نه کوي په ده باندې اواز موچته و سترګې مه راوباسه نو سعد هغه ته غصه شو چې زه خو ستا مېلمه یم نو ته اوس د هغه پره کې ما زه دې پرېښودم وی امیه ته خو چپ شوي ستا متعلق خو نبي علیه السلام دا فیصله کړې چې تا به وجنو دی ویلي دي چې امیه به مونږ وجنو هر کله چې په ګوتو ورلې پرېږدي معامله خو دغه دی رفع دفع شو سعد لاړ مدینې شریفې ابو جهل کور ته لاړ امیه خپل کور ته راغی چې امیه راغی بیبي ته وایي یا ښځې وی ته خبر یې وی نه څه چل شوی بیا زما هغه دوست چې راغلی و سعد هغه خو ابو جهل سره جګړه وه نو ما پکې منځ کې خلاصې ملاسې کو نو ما ته وایي چې ګورې تا خو به نبي علیه السلام وجني
زما په حق خو نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده چې ما به وجني او ګورې هغه خو دروغ نه وي انه لا یکذب دروغ یې چېرته نه دي ویلي نو دا به څه چل کېږي ښځه به پورې خاندي بیخ دې وځه هغه 400 کیلومتره 400 میله لرې تللی دی او ته دلته کې ټیزونه اچې غول دنه بیږي په قلار کښېنه اتا پسې دلته نشي راتلی او دلته کې یارېږي نه که نه وي قسم په خدای چې هغه دروغ نه وي رښتیا وایي او دا یې ویلي دي چې ما وجلي دې کې دا خبره سړه شوه چې سړه شوه خدای د بدر جنگ جوړ کړ د بدر جنگ چې جوړ شو ابو جهل په مکه کې ګرځي او ځان له لښکر جوړوي خلکو ته وایي راجمع چې د مسلمان مقابلې له جګړې ده لوی لښکر یې جوړ کړ دی امیه پسې راغی کاکاجي ځکه نه تا څنګه چلې ته نه دی او یاره زه خو تا ته معلوم یم بوډی یم او په ما څه کوې چې ما بولو نه نه چې ته نه ځې هغه بل به وایي زه نه ځم بل به وایي زه نه ځم کاکاجي ته خو به خامخا ځې ابوجهل پې پېښ شو چې دا یارېږي ابوجهل خو شیطان و هغه وایي چې زه ځم نو ته څوک یې چې ما نه به پاتې کېږي تا به څنګه پرېږدم وی نه نه کاکاجي چې ته پاتې کېږي دا نور خلک هم ګوره زه به د ځان په ځای دله 2 نوکران درکړم غلامان به درکړم پیسې به درکړم ما مه بوځوې نه ته به خامخا ځې دی وی نه ځم وایي چې نه ځې په زور دې بوځ پرېږدم دې چېرته خامخا به مجبور یې کوې ښه داسې وکړه را سره لاړ شه چې دا خلک که ته نه ځې دا نور خلک پاتې کېږي نو دې نیمې لارې ته به ورسېږي بیا به دې چل د سره وکړه رخصت به دې وځه را سره وی ښه لاړو یو اعلا دغه یې واغېسته اوښ یې واغېسته ډېر ښه تیز اعلا و چې لاړ ښځې ته وایي چې ښځې زه خو دغه جنګ دی ما خو دا مشران نه پرېږدي د ابوجهل په جرګې مه کړې دا سپینګري راوستل وایي دا سپینګري ځي ته نه ځې دا بوډا ځي او ته نه ځې یارېږي نو غیرت یې ور واچوه ښځه ورته وایي چې ای امیه هغه د مدینې د هغه ملګري خبره دې یاده نه تا ته یې څه ویلي وی یاده مې ده زم خو هلته نه ځم څه منځې ځم نو راتښت دروازه کولاو ساته ماته هر ټیم چې مې خپې راسپکې کړې راتښتم به او ښه اعلا داسې وخلم که نه چې زه پې د هغه طرف نه راسور شم چې هغوی خبرېږي زه به ترې راتښتېدلی زم ورسره نه وی هغه که نه پام کوه ګورې ستا متعلق پې ویلي دي چې وجلو ابوجهل خو په دې سوچ و چې کاکا هر ځای کې چې دې به رانه تښتي نو هغه پې یو څو هلکان مقرر کړل نوجوانان وی ستاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکا د نه ونه تښتي د ده څوکۍ به کوې چې دې ځان سره ورسوه دا خو پیاده مزلې به وي د اوښانو چې څه منځې لاړل یو ځای کې دمه کوله نو دې امیه به ځان سره خپل اوښ نږدې تړلی نو چې خلک د شپې وده شو که نه د دې غلې غوندې را پاڅېده چې زه په دې اوښ پاچوم او تښتم نو هغه هلکان خو ورته پوه وو هغې را پاڅېده چې دې را پاڅېده کاکاجي خیر دي څه دي لوټه پکار ده اوبه پکار دي څه خدمت دې مونږ ته وایه ده به زه سر کوزو دشې په ما څه کوې ودشې داسې را پاڅېدم او دس ما نه جي مونږ ستا خدمت ته ته څنګه بابا یې زمونږ مشر نه ستا خدمت ته ولاړ یو ستا لوټه پکار اوبه پکار ستاسې لوټه موټه پکار ستا خدمت ته ولاړ نه نه تاسو ځای ودشې نه نه جي مونږ څنګه وده کېږو ته زمونږ مشر یې ته به ویښې مونږ به وده یو هغه ابوجهل په الفلام و حرام هغه پوه کړ خیر دقه ځای کې خو دې پېښ شو چې اوس دې ځای کې خو نه تښتم زه بل منزل چې را شي او هلته خلک وده شي هلته به تښتم چې لاړل بیا بل ځای کې نمو شو چې خلک څنګه وده شو بیا غلې غوندې خوا کې ځان سره تړلی دی غلې غوندې را پاڅېد هغه هلکانو بیا را منډې کړې ولې کاکاجي څه خدمت سر کوزو تاسو څه کار دی چې ما ته نیغ ولاړ یې هېڅ حاجت نشته وده شئ نه نه جي مونږ ستا خدمت کوو زمونږ مشر یې ستا به څنګه داسې یوازې پرېږدو هلته کې بیا پاتې شو په دقه چلې بدر ته ورسو راونه تښتېدی شو چې بدر ته څنګه ورسېده او دې په میدان جنگ کې سره شریک شو نو جناب جنگ شروع دی چې جنگ څنګه شروع دی او دې په اوښ باندې اوس په خپل ساري په اس باندې سور دی نو صحابه کرام اوس د پسې دي چې دې ظالم خو د هجرت د مخکې د نبي علیه السلام په ډېرې ډېرې ټوکې کړي او حضور پاک پورې به هغه مسخرې کولې چې موږ برداشت نه شو کولی دې به کله موږ له په ګوتو راځي نن خدای دې موږ له په ګوتو راوستي ده سره به څه کوو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سلام د تعلق نو په دې جنگ کې خو یو بل سره مخامخ کېږي نو عبدالرحمن ته وی چې عبدالرحمن څه چل به کېږي هغه فلان کې مړ شو بلا دنیا کافران خو مردار شو ما سره څه چل وکړه بچ دی
وی داسې وکړه چې او دا زوی به مې بچ کې، زوی نوم یې صفوان دی، زوی به مې بچ کې او ما به م بچ کې. وی داسې وکړه چې ته راځه ما پسې او زه دې پسې داسې پټه لار باندې اړوم چې نبي علیه السلام له دې ورسوم. نو هغه ته به درخواست وکړو نو کا منې دله درکړم. وی ښه. نو پلار او زوی په اسب باندې سوارو شو، اتې مخکې دی دې کې حضرت بلال رضی الله عنه صحیح کړه. ځکه دا امیه هغه بدبخته و چې دا بلال صاحب د ده غلام و په مکه کې، بلال د ده غلام. نو ده به دا بلال رضی الله عنه ونیوه او وهه به یې ټکاو او داسې به یې وهه چې شګې به یې ګرمو شګو باندې به یې سملاو او په دې سینه او په دې لاسو خپو به یې وله غټ غټ ګرمې ګرمې کاڼي کېښود او جامې به یې تېستې وې د غریب. دا وجود به د هغه پولی پولی شو او ماشومانو له به یې دغه نو لښتې ورکړې او ایشه به دې وهې ځغلوې او چې کوم ځای به یې زخمي شو په هغې کې به ورته شګی دا ظالم. نو یو ځل یې ماشومان هم تراتو شوي دي، دا امیه ورته ولاړ دی او په دې ماشومانو دا حضرت بلال وهي او ټکی او جامې یې تېستلي. حضرت ابوبکر صدیق چې پرې راغی هغه پرې ډېر لوی رحم راغی. امیه ته ظالم، ای ظالمه تا ولې ظلم کوې؟ وی د زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی، بل دین اختیار دی، خپل زمونږ زوړ دین قبول کړي پرېږدم. وی داسې وکړه په مې را خرڅ کړه، دا بلال په ما را خرڅ کړه. وی خرڅوم خو دومره پیسې به راکړې، ډېرې پیسې د اندازې نه زیاتې وې. حضرت ابوبکر وی بس وشو زما په دغه پیسو شو. نو دا هغه ظالم و چې حضرت بلال به په مکه کې و. نو حضرت بلال نبی ابوبکر صدیق واغېسته، نو چې په بیه واغېسته راوسته. نو حضرت بلال ورته څه وایي؟ وی ابوبکر که زه خپل خدمت له اغېستی یم او که خدای له دې اغېستی یم، که خپل خدمت له دې اغېستی یم نو ستا خدمت به کوم، او که زه د خپل رب له اغېستی یم نو پرېږده ما چې خپل خدای راضي کړم. وی بلاله وی ما ته الله له اغېستی، ځه د خدای په نوم مې ازاد کړې. نو حضور پاک وفرمایه بلال ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار ازاد کړی دی. ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار ازاد کړی دی. بلال ته خپل سردار. نو چې بلال باندې خو دې ظالم سخت تیرې کړې وې په غنو په شګو او په پولو، دا سملولې دی او وهلې ټکولې دی. صحابه را لځي ولالته کې و سو توري بیغمه کو د پس عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په پاسه ځان ور واچ او صحابه ته تاګه مکه وې دي نبی عليه السلام له بوزو مغي وی کال ته بو ته خود حضور پاک رحم خو بل شان دی بیا خو صلیب بچ کیږي وینا خواشه ته پاسه دې نه پریږي تا ته یاد نه چې د پاک پشان کې څومره ګستاخی کړی د نبی عليه السلام پر څومره ټوکې کړی هغه ته نه پاسه نو دې ډېر غټو دا امیه ډېر لوی بلا وغټو اپې د پاسه پروتو بس هغه تور را واغښت او لاندې نه ولا په دا خېټه کې منډلو داسې پکې وړه مردارې عبدالرحمن ابن عوف د خپم پکې لګا زخمی شو نو خدای ته غځې دې مردار دا ظالم او رد په حق کې دا آیت نازل دي ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده دا کبرجن سړی چې دی د لړې لوی هلاکت دی په خلیم چې د نبی علیہ السلام پورې ټوکې کوي او په زړه کې هم کبر دی لوی د پکې د جبه او د زړه د دواړو نه بغض لري د پاره ډېر لوی عذاب دی ډېر لوی عذاب يحسب ان ماله اخلد ادا په مال او په خپل قوم باندې باور سره دې سوي چې مال به مې بچي کلا لا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده الله وی پرېده مې چتا ودا سه اورته غرزوم چې باز اور هغه انسان ظاهر کې وجود سوځي دنه بچي دا زړه بدد دا اور برادر پرې زړه کې دنه ورنه جهنم کې بکرو دا غون صورت د دې سپېر پاک کې په مکه کې نازل دا دویم غټ دشمن دریم دشمن سو کو د نبی کریم نو چې کله بیا د بدر کې دا کافرانه یو کوي کې ورغلو او دې چې کوي کې ورغلو نو دې چې براخکنو اندام کېده جلاس به راخکابته وته کله خپل نه ولا خپته وته نو حضور پاک ته صحابه چې سیب تا خوري رلوی بلا ده د سره سوق دي خو چتول موږ نه او چې او صحابینم کوي او اندامونه ته جدا کیږي یو هم د قضا کې په د پاسه شګي خوري ورواچې پرې کېده الله ولا سزا ور بل غټ دشمن څوک دی د حضور پاک لوی دشمن بل دی امیہ ابن خلف دا ابی ابن خلف د دې امیہ ورو ابی ابن خلف
ابی ابن خلف څوک دی یو ځل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېد داسې مخامخ او یو زوړ اډوکی راواغېسته زوړ اډوکی او دغسې نبي علیه السلام ته ونیوه او هغه اډوکي له زور ورکړ او داسې چوري چوري یې کړ داسې چوري چوري یې کړ وی ته څه وایې چې دا اډوکي به م واپس جمدي کېږي دا د خیال دی چې دا به واپس جمدي کېږي قرآن شریف کې الله دا آیت نازل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم دې دا مونږ ته مثالونه راکوي چې دا زاړه اډوکي به څنګه جمدي کېږي قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم الله وی هغه ذات په دا اډوکي واپس جمدي کی چا چې دا په لومبي ځل جوړ کړي کم ذات چې دا اډوکي جوړ کړل د سنې جوړ کړل او د مور په ګیډه کې دنې جوړ کړي دي او کارخانه نشتا او کم کم اډوکي سونه مزیدار طریقې سره الته جوړ کړي او خایا کاند مور ګیډه کې کم ځای کارخانه د چې پاغه اډوکي ځان له جوړيږي بیا غوخه کې منډلې کېږي او نو کان ځان له جوړيږي غوخه کې چسپان کی د دنیا ماشينري چې جوړيږي نو پرځې ځان له جوړيږي داسې ده اپورځي بیا یو ځای شي نو د هغې نه یو وجود جوړ شي سایکل چې جوړېږي سایکل د پرزو نه جوړېږي پرزې یو ځای شي موټر چې جوړېږي پرزې ټیپ ریکارډ چې جوړېږي پرزې یو ځای چې د هغې نه یو شی جوړ شي دارنګې کمیس چې جوړی نو پرزې غټه ټوټۍ پرزې کې یو ځای کې نو کمیس چې جوړ شي نو د مور ګېډه کې ما ته هغه مشینري وښایه چې په یو مشین هډوکي جوړ شوی دی په بل باندې غوښه جوړه شوې ده په بل سرمن جوړه شوې ده او په بل باندې وازګه جوړه شوې ده او په بل کولمه جوړه شوې ده او په بل اینه جوړه شوې ده او په بل زړه جوړ شوی دی او دا پرزې بیا په یو بل مشین باندې فټ شوي دي یا هلته ورته کاریګر ناست دی او پیچونه پې کس کړي داسې شته څوک نشته عقل نه بار خبرې دي زما وروڼو یو وجود کې دننه لګیا دی یو شان خوراک ور روان دی او دغه یو شان خوراک کې دننه الله بیا سیزونه جدا کوي اډوکي چې د کم سید نه جوړېږي نو هغه کم ځای له رسوي اډوکي چې جوړېږي هغه اډوکي د سرمن د پاسه نه جوړېږي هغه اډوکي خپل ځای له هغه شی رسېږي چې کم ځای اډوکي ضرورت دی هلته هغه شی رسېږي نو اډوکي ته ورځي سرمن کم ځای جوړېږي د وجود د پاسه لګیا ده جوړېږي سرمن د ځان له شي نه جوړېږي هغه شی د غوښې د پاسه خورېږي او سرمن ته جوړېږي سرمن په غوښه کې دننه نه جوړېږي غوښه چې جوړېږي نو هغه د سرمن نه لاندې جوړېږي او دا هغه سیدونه خدای هغه ځای ته رسوي چې کم ځای کې د غوښې ضرورت دی داسې نه کوي چې دا غوښه د سرمن د پاسه جوړه شي سترګې چې جوړېږي غوږونه جوړېږي نو دا سترګې چاته هم چاله په ملا کې جوړې نه شي او نه دا غوږونه د چا په شا کې جوړ شي او نه دا خوله د چا په سر کې جوړه شوه او نه د انسان دا مخصوص اندامونه د انسان په دا سینه کې او په دا خوله کې جوړ شي کم ذات چې دا کوي دا کارونه کوي او د یو قالب نه 12 بچي راوباسي او د 12 واړو شکلونه د یو بل نه جدا دي او د 12 واړو رنگونه جدا دي د 12 واړو هغه خویونه د یو بل نه جدا دي قدونه جدا د 12 واړو عمرونه د یو بل نه جدا دي هغه ذات د دې چورې نه واپس انسان نشي جوړ د خدای قدرت ته ظالمان ګوري نه چې دومره قادر مطلق ذات ته و د سسید نه د انسان د موت په ګډه کې جوړ شو او په کومه طریقه دنیا ته راو او بیا په کومه طریقه د لویږي قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم الله وی ما ته یو شی معلوم دی چې په لومبي ځل می پیدا کړي نو واپس تم راجم دی کول شي دا ابی ابن خلف ظالم دې څه چلو شو دې په احد کې د حضور پاک د لاس نه ولګي د خدای مردار دا دومره سپیر د نبی علیہ السلام د لاس نه واحد دا لګیدل صرف اور ان دې شو په پیغمبر علیہ السلام غزار کو او نبی علیہ السلام ورمخ کې شو په چوکې و په تورمنا او د چغې کړې داسې برهان دیواله چغې واله چې د حد نه وته مرګر وته بیخ دوزاغه بل زخمی پروت یاغه نه لاس پرې دی داغه وجود کې دومره زخم د چغې نه وای او پتا زخم نشته چغې وې چې در باندې شو وی تاسو ته پته چې د چا په غزار لګیدل وجود می ټول ټوټه ټوټه دي درنه اډوکو نه می دردونه راځي د حضور پاک دغه غزار د وجنه خدای مردار یاد وساته حدیث پاک کې راځي وی دوه کسانو نه ډېر بدبخت څوک نشتا یو هغه چې د حضور پاک باندې غزار وکړ یا په بل پیغمبر غزار شو پیغمبر دغه د لاس شهید شو داغه نه غټ بدبخت نشتا او یو د هغه انسان نه غټ بدبخت نشته چې هغه د پیغمبر د لاس نه مړ شو مردار دی د پیغمبر علی السلام د لاس مردار بل غټ دشمن سوکو عقبه ابن ابي معيط دا ډېر لوی بدبخت دا هغه بدبخت دی چې یو ځل هغه د حضور پاک په دې مړی کې صادر واچو او صادر له اول ورکه دا مړی ولا خپکوله او حضرت ابوبکر صدیق ورغه او د مټه ونی
او اخوی دی کور کې ظالمانو اتقتلون رجلا یقول ربي الله هغه سړی وجنه چې هغه وایي چې رب مې الله تر پیسې غواړي مشري نه غواړي څه مسله ده ولې ظلم کوي او دا هغه سپیره بدبخت دی یو ځل ابو جهل وې حضور پاک د بیت الله په خوا کې منځ کې سجده لګول ابو جهل وې څوک به د فلان کې قصاب خانه ته لاړ شي یو د وینو ډک پیروان وروړي پیروان عقبه وې زبا ورته دا ورته کړل شه لاړ او الته یو خلنګ شی و او دا غټ پیروان یې وروړي د وینو سوټو ډک وې څوکم حضور پاک ته اشاره کوي په سجده پرې په دملای ولا ورواچ چې نبی رسول الله په سجده پرې خو نو دې بدبخت عقبه ابن ابي معيط هغه ګن را واغښته د حضور پاک په ملا د پاسه ورغو نبی رسول الله هغه سي په سجده الله ته پرو څومره استهزاء څومره ټوکې څومره خنداګانې او څومره نیازبین مبارک خدای ته خوښ وجود او دا کافران د خندان په یو بل ور پریوزي خلتیږي او په یو بل د خندان ور پریوزي دومره یو خندل بیبي فاطمه چا جرأت نشو کولای چې داتې لري کی بیبي فاطمه ماشومه هغه ته چالو هغه را لوغه ته د نبی رسول الله نو او کافر ته کنزل بدر دي شروع ماشومه ته خو غل نبی رسول الله سر او چت او مخامخ دوی ته قتل اللهم عليك بقريش اللهم عليك بابي جهل وعتبه وفلان وفلان خدایا دارونس الله بس سوکم دارونس خدایا هغه ټول او هغه پوي شو رنگونه ځړ شو هغه پوي شو چې دا خو مونږ غلطي وکړه ظلم وکړو او د بیت الله په خوا کې ظلم وکړو او دا خیره قبول ده بس رنگونه ځړ شو یو صحابي فرمایي زما د قسم په الله وی چې چاته حضور پاک په دغه موقع خیره کړی دی وی ما د بدر په جنگ کې ولیدل چې ټول خدای مردار کړ دا عقبه هغه سپیره دی هغه سپیره یو ځل لاغې د نبی رسول الله خوا کې کېناست او د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن شریف آیاتونه واورېدل نو چې واپس لاړ نو دغه ابی ابن خلف ته خبر شو هغه دوستو هغه ابی چې د حضور پاک د لاسه مردار شو اته خبر شو چې راغی عقبه له وی زه خبر شوم چې ته د محمد خبرو لته اورېدلې دي صلی الله علیه وسلم ویا ورید وی باز موستا پاتې لکه اسیت اليوم نه بس موستا پاتې د موستا دوستانه ختم لکه اسیت اليوم وی خال بر سره واپس دوستانه ساتم چې تلار شو د نبی علیہ السلام په مخ لاړ وته چې داغه په مخ د لاړ نیوته د موستا تعلق ختم دا بیب دې مې سپیر لاړ او مخامخ حضور پاک ته ودرې او د حضور پاک هغه مبارک مخې لاړ څومره مهنت شوی څومره تکلیفونه برداشت شوی ادا موږ نه مفت کې روان دي څه موږ دنیا په سین خطر هر سړی په دې سوچ کې دی چې ما د 2 په ځای 3 بنگلې او د 3 په ځای سلور په ځای پنځه باندې او تورنګ په ځای په خبر کې په خبر په ځای په اسلام آباد کې اسلام آباد په لاهور او په کراچۍ ځان له بنگلې او د ځمکې پسې کارخانه او کارخانه پسې 2 پسې 3 پسې سلو او لک روپے پسې 2 لک او 2 پسې شل لک او شل پسې کروڑ او کروڑ پسې کروڑونه دې پسې مونږ ان خطیو بس دولت ته لعن عبد الدرهم والدينار نبی علیہ السلام دا چې څوک درهم دینار پیسو پسې لګیدلې دي په دې د خدای لعنت وي خدای پریخي دی پیسې خدای پر الکه ګټه پیسې حلاله اس پابندی نشته خو خدای خو مې پرې ده کنه دغه دین د پاره د دوالو جهانو سردار څومره قرباني ورکړي قسم په خدای دې چې دا واقعات ګورم بیانوم تاسو وجود مې راکړي دا به ختمي غوني کم شخصیت ته خدای ته څومره وخت ته څومره مقرب دی د خدای لیکن څومره سپیره ظالمانو څومره ظلمونه ور سره کړی دي په دومره لوی تکلیفات او عقیده دین مونږ ته را منتقل صحابه او تابعین اوس لګیا دي علما د حضور پاک وارثان او دا دین تاسو ته رسي بیا پاږي کې هغه ظلم زو خو پاسه ظلم خو سکه جناب ظلم د پاسه ظلم خو سکه ا دین نه بیزارتیا او پیسې پسې لګیدل خو چې څوک د دین خبره در تقي اندر ته دشمن ښکاري چې څوک د پیغمبر خبره در رسي چې څوک د الله خبره در رسي هغه دم دشمن وي هغه پسې کنځل کې هغه پسې سپکه وي مسلمان ته جنت ته څنګه دی تا خدای سره مینه نشته که خدای سره دې مینه وي خو د خدای رسول سره به دې مینه که د خدای رسول سره مینه وه نو چې کوم عالمان او کم نیکان دیندار تبلیغ والا او نیکان صالحان لګیا دي د خدای د دین خبرې درته کوي خو هغې ته ور دشمنان نه وي که نو چې ته د خدای د دین خبرې درته څوک رسوي او هغې کې نقطې راوباسې او هغې ته دشمنان وي هغې پسې کنځل کې خو معلومه دا شوه چې اسې د ګیره پرېښې ده اسې کلمه وی نور خدای سره دې مینه نشته خدای دې نه دی
زه چې د چا خوښ یم زما کور به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما بچي به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما نوکر به یم خوښي. خدای چې د خوښ دی د خدای کور به دې خوښي. څوک چې د خدای د کور خدمت کوي، څوک چې د خدای د دین خدمت کوي، هغه سره به مینه کوي. او که ته د خدای د دین خدمتګارو ته کنځل کې اوس پکې ورپسې وې، قسم په خدای که اسې وې چې زه مسلمان یم خو زما ګمان در باندې نه راځي، ته به منافق یې. داسې لګې مونځ نه کوي. سب سوچو کې دا خو اسانه خبره باندې څومره په تکلیفاتو دا دین رسېدلی، څومره محنتونه دې دپاره شوي. نو دې سپېره راغی هغه چلې حضور پاک مبارکې لاړې بدر کې ګرفتار. چې ګرفتار شو ونیولې شو مقام صفرا یو ځای دی هلته ورسېد. صحابه وایي تا مونږ پرېږدو چې تا مونږ هغه ير دي چې تا دا سپېره پلیتې د دوزخي لاړې په کوم مبارکه چهره توکلې دي همالته یې مردار که په مقام صفرا کې جهنم ته ورسېد. دا غټ دشمنانو د نبي علیه السلام د دې دومره غټو دشمنانو باوجود، د مکې د لویو سردارانو باوجود، د لویو کارخانهدارو، د لویو دولتمندو خلکو د دشمنۍ باوجود ووایه دین خدای مضبوط که که نه که. حضور پاک له خدای غلبه ورکړه که ور نه کړه، هغه دشمن خدای هلاکه کې نه که. دا مثال دی. دقه رنګې به خدای دې دین له غلبه ورکوي. دا به لګي انشاءالله غلبه به خوري او دشمن به خدای ذلیل کوي. اره زمانه امریکې دا کم لانجه چې وشو دا 9/11 چې دی ورته وایي که څه نوم ورته وایي، هغې نه پس دوی لګیا دي په افغانستان حمله کوه، په عراق باندې کوه، په پاکستان ته باندې جوړوه، یو ځای بل ځای، او مدرسې باندې بمبارۍ کوه، مولیان وجنه، څه کوه څه کوه څه کوه. رښتیا ووایه د دغې امریکې د دغې لانجې نه مخکې ستا په ملک کې په پاکستان کې مدرسې ډېرې وې، کوس ډېرې شوې. مخکې عالمان ډېر کوس عالمان زیات شو، مخکې حافظان ډېر کوس حافظان زیات شو، اوس زیات شو. دین خو چې دشمن راځي څومره کوشش کوي خو هغه امره خدای د دین مدد هم کوي. یو زمانه دا و چې زمونږ په دې ټول کلي کې یو حافظ و، یو دوه درې دېرش په ختم یې په یو جومات کې کوو. حافظان کم دی زمونږ په دې کلي. راشه وګورئ زه نن په خپل کلي کې د الله په فضل حافظان نشم شمېرلی، دومره ډېر په دې ټوله ضلع 400 کې ما ته صرف 3 مدرسې، یو د 400 مدرسه وه، یو د عثمانزو و، یو رتنګي، دا 3 مدرسې. او دلته د باباجي زمونږ درس و په دې تورنګزو کې. راشه کنه په دې خپل کلي کې مدرسې وشمارئ څونه په دې غونډه 400 کې وشمارئ، د شمېر نه زیات دي. مردان وګورئ، نوخار وګورئ، د خدای فضل دې دومره مدرسې شو چې د حد عالمان بدل خپل ستا د ملک نو د بار براتل باجوړ مولا دی او کابل مولا دی او دیر مولا دی، دلته کې به امامتۍ کولې. راشه وګوره شکر ستا په خپل کلي کې څومره خپل عالمان پیدا شو. ګوره دین لبته لږ محنت کې نور د دین غلبه الله راولي. الله ویلي دی قرآن حکیم کې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله دا مخکې نه ذمہ داری اخیستې، د قرآن د حفاظت ذمہ داری الله مخکې نه اخیستې. خو کم از کم دا مو وایه چې د به دین مخالفت وکړم، د ملا سپکه به ویم دا مولایان به ختم بشي، د مدرسې سپکه به ویم دا مدرسې به ختم شي، بندې بشي، د حافظانو سپکه به ویم دا خلک به حفظ نه کوي، تبلیغ والا سپکه به ویم دا تبلیغ به څوک نه کوي. دا سوچ دی غلط دی. دی باندې ته د خدای دشمن کوي. دې سره نه مدرسې ختمولی شي، نه علما ختمولی شي، نه حافظان ختمولی شي، نه د دعوت کار بندولی شي. والله کې بندولی شي نه. دې سره ته خپله سپېره کېږي. سپېره ملا په کنځلو که ته 50,000 کنځل ملا ته وکړې خدای دې خفه کړه. د خدای د پیغمبر وارث پسې سپک وې خدای دې خفه کړه. د خدای دشمن شوې، اتا ته د خدای دین رسې ته ورپسې بد وې، ته دشمن شوې. نور د هغه علم او د علم خدمت قسم په خدای کې ختم نه ختمېږي. دا مثالونه ورونو دا په ډېر لوی محنت راغلی دین ښه، او په ډېر لوی محنت دا دین خور شوی او دې نیازبینو وجودونو دې دپاره ډېره قربانۍ کړي. دا مونږ ته مثال دی چې داسې قربانۍ به دین دپاره مونږ هم ورکړو. یوازې د دنیا مال دولت خو نه دی که نه، څه خو به د پښتنو خبره وي د بورې زویه څه خو به ویه که نه څه ناسه محنت خو به ویه د دین دپاره. ښه جناب توره نکري د په سرمنو لګول جایز دي او که جایز نه دي؟ نکري د توره نشته ښه، دی پکې رنګ اچولي. نکري د خپل خاصیت سور دی، دی پکې رنګ اچولي نو خلک به د توره نکري ده وایي. نو که زنانه پورې کوي، پورې کولی شي د زنانو مقصد حسن دی، حسن، او سړی به نه پورې کوي. تور رنګ په ګیره او یا په سر لګول. کم سړی چې هغه جهاد لدی او مجاهدي نو که هغه ویښته تورې تورولی شي، یا یو سړی دی او هغه دویمه ښځه کوي د ضرورت په بنیاد نو هغه تور رنګ استعمالولی شي د هغه ضرورت لپاره، هسې نه. دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر هم سورې نو، دا خبره څه ډېره مضبوطه خبره نه ده. په بعضې موقعو کې د پیغمبر علیه السلام د معجزې په بنیاد کې داسې شوي وي. معجزه همیشه ني کله کله ښکاره کېږي. ها معجزه کله کله ښکاره کېږي.
نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے واجب زمون په مذهب کې دوه قول دي یو د وجوب یو د سنت مؤکد راجح قول دار چې جمع دا سنت مؤکده ده د جمع منځ کول دی وی چې د نهم جمعه طالب العلم دعا غواړي الله دې کامیاب کا الله دې امتحان کې کامیاب کا الله دې دین سره شوق او مینه پیدا کا پیغمبرانو باندې کم فلمونه جوړ شوي دي انسان په دې پکتو کافر کیږي که ګناګاریږي جناب دا فلمونه مګوره د پیغمبرانو کدی کې داسې فوټو جوړ شوی وي چې هغه د هغې باته د پیغمبر نسبت کېږي چې دا پیغمبر دی نو دا خو کفر دی ځکه دا یو ډم دی او پیغمبر نسبت کوته کې فلمونه خو چې جوړي خو ډمانې جوړه کړي یو ډم دی او دی وایي چې د تا نوم یې په د پیغمبر ایښودی دی نو په ډم د پیغمبر نوم کې ایښودل خو یقینا کفر دی او که داسې نی داسې وي چې د صحابه نومونه یې پرېښودي وي نو خو ډمان دي که نه په دې فلمونو کې چې دا کم خلک کار کوي داسې شی دي ورته فنکاران وي موږ ورته څه وایو ډمان نو چې په ډمانو دی د حضرت بلال نوم کېښود او په بل ډم په ډوم دی د حضرت ابوبکر نوم کېښود او په بل د حضرت عمر نوم کېښود او د حمزه رضی نوم دی کېښود ډېره لویه ګناه شدید د ګناه دې ډمانو له دغه نومونو فلمونه دا قتلم جرم دی دا جوړولم جرم دی دا خرڅولم جرم دی د نبی علیہ السلام په مذهب موږ د پیغمبر علیه السلام دا خو د علمي تپوس وکړو ډېره اوږده خبره دې راولې وه مناسب نه ده دې وخت کې دا جواب ځکه خبره اوږده ده د دې داسې مثال دی بعضې خلک وایي موږ د نبي علیه السلام بالذات د پیغمبر علیه السلام نه مسلې ولې راونه باسو حدیث نه چې امامان پکې میاشت کې راولي داسې مثال دی لکه دا بازو نیر دا بازو نیر دی او د هغې نه ناقې جدا شوي دي تورنګزو ته مثلا راغلي دي دا تورنګزو کې چې کومه ناقه ده نو دا د همغه نیر ناقه ده چې کومه بازو سره تېر شوي داسې ده که نه نو که یو سړی دا و چې دې ناقې نه ولې اوبه وڅکمه زه به هغه بازو له ځم دا به د جهان قمقل قمقل به په دې وي چې رور هغې ته رسېدل اسان کار نه روزانه به ته اوبه وڅکلو بازو له ځې هغې او بل هغې نه اوبه راوښکل هم اسان کار نه دی غټ نه دی خو چې دا کم دلته راغلی دی او چا کنسترې خدای دې کنستونکو سره خو کې ما ته شی اسان کړی دی دقه د امامانو مثال دا فقه چې کم امامانو مسایل لیستلی دي نو دی د عقل لوی نیر نه چې د حضور پاک نیر دی او د قرآن نیر د هغې نه مسایل د ورکوټو ناقو په شکل کې مونږ ته رسي ځکه د حدیث نه هر سړی مسله معلومولی نشي د قرآن نه هر سړی مسله استی نشي دې امامانو کور کارخانه نه ولګولې چې په کارخانه یې جوړې کړي دي دې د قرآن او سنت نه مسلې رسي دغه مثال دی لکه دې ناقې وبسکل دا د بازو رنې روبه دي د ابو حنیفه رحمت الله علیه شافعي صاحب احمد صاحب چې کوم مسایل موږ له ښکاره کړي دي نو همدغه د قرآن او حدیث مسایل دي خو د قرآن او حدیث نه استنباط کول او د هغې نه مسایل لیستل دا د هر چا کار نه هغه اصول غواړي هغه قاعدې غواړي هغې کې د راویانو چې کوم موږ ته راسي د هغوی پېژندل پکار دي او تطبیق دی ترجیح ده تعارضونه دفع کېدل د ډېرې مشکلې خبرې دي نو دا قمقل سړی دی چې څوک دا خبرې کوي یو سړي شي له چې پوکې ورکړي نو هغه حرامېږي او که نه حرامېږي نه په پوکې نه حرامېږي صرف دومره ده چې دوه قسمه څیزونه دي یو هغه چې د انسان دپاره خاص شي وي لکه چای پیاله کې چای نو هغه پیاله کې چای ګرمه ده که یو سړی وله پوکې ورکړي نو ورکولی شي وله ځکه هغه چای صرف دیس کې بل څوک یې نسکي یو داسې لوښی دی چې هغې باندې زم اوبه څکم لکه غټ لوښی دی او ډېرې اوبه دي زه یې څکم دی یې څکي دی یې څکي نو هغې له پوکې نه ورکوي هغې له ځکه پوکې نه ورکوي چې بیا بل سړی اوبه څکي نو هغه بد ګڼي هتې نفرت کوي او چې د خولې بړاس پکې ورغی یاره د خولې نه پکې څه پرېوته نو هغه بد ګڼي نو مشترک لوښي باندې چې بنده اوبه څکي نو هغې کې د پوکې نه وي که خاص پیالی وي یو سړی په چیس کې یا پیس کې بل څوک پې نس کې هغې له د ګرمۍ ختمېدلو دپاره پوکې ورکوي نو خیر دی په پوکې شي حرامېږي نه نسوار والا که پوکې ورکړه غم جوړېږي ګورې نه د کور کې پریشاني نه دعا غواړي دعا وکړئ الہ العالمین زموږ په حالت برحم وکړئ خدای د فتنو مصیبتونو آفتونو پام نه امان کې وساتي رب العالمین کم دین د پاره چې د دواړو جهانو مبارک سردار قربانۍ ورکړي خدای هغه دین زموږ په ژوند او په مرګ نصیب کړي خدای هغه دین سره تعلق مضبوط کړي رشته مو سره مضبوطه کړي الله د حضور پاک په نقش قدم باندې موږ روان کړي او د نبی علیه السلام د نقش قدم نه خدای جدا مو الہ العالمین د شیطان د نقش قدم نه مو ساتي سوي وشجه الہ العالمین ته زموږ د مسلمانانو راضي شي خدای که څوک ګناهګاري ګناهونه معاف کړي موږ ټول ګناهګار یو زموږ ګناه معاف کړي الہ العالمین چاته څه مشکلات دي خدای مشکلات او تکلیفونه ته په خوشاله باندې بدل الہ العالمین چاته څه تکلیفونه دي خدای تکلیفونه په خوشاله بدل ته چا یو بل سره رواني دښمنۍ طرف غنې فروغي بدل کړي موږ د مخلوق ته شر نه وساتي خدای د دنیا کارونه مراته آسان کړي د دین کار مراته آسان ته چا اولاد دي خدای نارینه اولاد نصیب ته چا په مجلس کې مریضان دي یا په کورونو کې نو خدای ټول شفا ورکړي څوک تنگ دسته د حلال او فراخ رزق نصیب کړي
الہ العالمین ته زمونږ ناراضي شي، خدای ته زمونږ ناراضي شي، خدای ته زمونږ ناراضي شي. الله زمونږ د مدرسو د علماء حافظانو قاریانو داعیین الی الله مجاهدین او عام مسلمانانو د دې وطن حفاظت وکړي. زمونږ په دې وطن کې الله د قرآن او د سنت نظام راولي. رب العالمین د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د شرونو نه مو ساتي، د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي. که څوک کاروبارونه کوي خدای کاروبار کې برکت واچي، څوک ملازمت پیشه دي په ملازمتونو کې برکت واچي، څوک زمینداری کوي خدای په پټو کې په زمیندارو کې برکت واچي، او خدای د دنیا او د آخرت د مشکلاتو نه پامن کې وساتي. بعضې دوستان دي د هغې په دې راتلونکي هفته کې څه ودونه دي، دعا یې غوښتلې، دعا ورته وکړئ چې هغه ودونه وله خدای بخته ورکړي او ته په خیر او په خوشحالۍ سرته ورسولې کړي، ته رانه راضي شي. او د چا اولاد نشته بچریان وي زمونږ ملګری د اولاد یې نشته، د چا چې اولاد دي دعا وکړئ د جمع د اخلاص چې خدای وله نارینه اولاد ورکړي. اخر وخت کې خدای په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد